چې شپه شوه اوده شو که نه نو د شپې خوب ویني. نو نبي علیه صلات وسلام ورله په خوب کې راغی. نو نبي علیه صلات وسلام ورته فرمایي بلاله ډېر بې وفایي ښه بلاله ډېر بې وفایي زما د مرګ نه دې وروسته زما کلی هم پرېښودو دا دومره بې وفایي زما د روزي خوال هم نه راځي. نو چې سار بلال رضی الله تعالی راویښ شو نو خپله کډه راوغسته وایي زه ځم مدینې ته زما نه زما دوست ګیله کړي زه ځم مدینې ته. نو مدینې منورې ته چې راغی که نه نو په مدینه منوره کې یو اختر جوړ شو. اختر زنانه د کورونو نه راووتلې ماشومان راووتل وی بلال راغلی دی نن به اذان کوي. نو چې بلال رضی الله تعالی ته صحابه کرام راټول شو وی بلاله د نبي علیه السلام دور راته لږ رایاد که اذان وکړه وی زه اذان له نه یم راغلی زه صرف دې له راغلی یم زما نه زما محبوب ګیله کړې ده زه ځکه راغلی یم زه اذان له نه یم راغلی. کسان لاړو حسنینو ته یې وویلو د نبي علیه السلام چې کوم نوسي و که نه حسن او حسین رضی الله وی تاسو ورته ووایئ نو اذان به وکړي. نو حسنین چې راله د بلال رضی الله لاسونه تاو کړو وی کاکاجي ډېره موده پس راغلی شابه زمونږ د نیکه د یاد تازه کا شابه اذان وکړه. نو بلال رضی الله د سترګو نه اوښکې روانې شوې د حسنینو جواب نشم کولی. نو چې اذان شروع کو که نه اذان یې کو او په دې کوټو باندې زنانه ولاړې وي او ماشومان ګیر چاپېره ولاړو د نبي علیه السلام دور رایاد شو که نه. نو چې کله دې ځایه راغی که نه بلال رضی الله تعالی وی اشهد ان محمد رسول الله ځمکې ته بېهوشه راتاو شو ځمکې ته اذان په نیمه کې پاتې شو. نو چې کله په هوش کې راغی که نه نو ما درته نه وویل زه اذان نشم کولی زه څنګه اشهد ان محمد رسول الله وایم ما خو په دې یو سترګه نبي علیه صلات وسلام ته کتل ما ته خو به زما محبوب ناستو نو چې ما به وی اشهد ان محمد رسول الله ما له به نبي علیه السلام جواب راکړو بخ یا بلال نو اوس کوم دی زما جانان ما مو وجنئ ما معاف کوئ او د هغې ځای نه څادر په اوږه واچو او لاړ واپس شام ته لا بیا هلته کې دفن شوی دی هلته وفات شوی دی